د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ تازه میوې چې په ټول هیواد کې ځانګړی نوم او شهرت لري، سږ کال پکې د نورو میوو ترڅنګ املوکو هم ښه حاصلات ورکړي دي. د تګاب ولسوالۍ یو شمېر بڼوال او سوداګر وایي چې سږ کال په دغه ولسوالۍ کې د املوکو حاصلات د نورو کلونو په پرتله زیات دي او ډیری خلکو له همدې کبله د املوکو د ونو کینولو ته مخه کړې ده. حاصلات خو سږ کال انشاءالله ډېر ښه حاصلات وو، خو د خشکي له امله پاس د هوا نه بعضې باغونه خراب شله او دغه حاصلات چې موږ د اول نه دلته په خرڅولو باندې پیل وکړ، ډېر په جګ نرخ باندې خلکو واغستل رانیول او دغه حاصلات چې موږ اوس دي یو 15 ورځې یا 10 ورځې دغه چلن وشو. بعد چلن د دې دغه املوک چې په تګاو کې پاتې دي دا ټول څه وڅڅېدلو، څه هغه شلو، څه مثال د خبرې په چارکه حساب باندې په قرض عوام یا په نغده لاړل. دغه بڼوال وایي چې که څه هم حاصلات یې زیات دي خو بازار یې په نشت حساب دی او په نیمه بیه یې پلوري. د دوی په خبره چې له یوې خوا سړی خونې نه لري او له بلې خوا یې بیا که پر وخت ونه پلوري خرابیږي. بیګام څه ولېږل سټور ته، سټور کې په کیلو باندې 4 روپۍ موږ نه اخلي، یو په 2 کیلو 2 روپۍ دولت ټاکلي دي 4 روپۍ اخلي او دغه موټروان باندې ما وړي دي دغه اوس پلاستیک کې موږ د مجبوري نه اچو چې دا د سټور کې موږ د ګټه نه کوي، دې باندې مصرف زیات راځي او ګټه یې نشته. دا که دولت یو زمینه ورته مساعده کړي نو دا ډېر ښه حاصلات دی. یو ځای ته بازار ورته پیدا کړي، بازار ورته پیدا نه کړي دا دغه شی دی، دا کره اصل به دې کېږي او دغه چې به خاورې کېږي. زموږ ته نه سټورونه شته، نه هېڅ شته، نه موږ دلته ګوره کار کوو، کارګر شته، ټوله میوه زموږ سږنی کال خرابه ده. بیا یو زمینه موږ ته برابره کړي چې خارج ته موږ خپله میوه ولېږو، بل د کار زمینه موږ ته برابره کړي، یو څه هغه وکړو چې د خپله میوه موږ دا بیچارهګان ګوره ښه من اتیا مخکې 300 املوک اوس 100 روپۍ دي، 80 روپۍ دي، هېڅ پیدا نه کوي، نه باغوالا ته صرفېږي نه تجار ته. دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د حاصلاتو لپاره دې په کور دننه او بهر بازار موندنه وشي او په سیمه کې دې ورته سړې خونې جوړې شي. سړې خونې نشته چې وساتو. موږ اوس ورو دغه 1 کیلو املوکو په سر موږ نه 4.5 روپۍ په سدخانو کې، شخصي سدخانې چې په کابل کې د تجارانو جوړې کړي دي، په 1 کیلو باندې 4.5 روپۍ 4 روپۍ موږ نه اخلي. نو دغه همروره حال دی او که بازار ته یې باسو تاوان دی، که په سدخانه کې 2 مصارف پرې راځي نو امکانات نشته. باید په تګاب ولسوالۍ کې یا په کاپیسا کې د انارو دپاره، املوکو دپاره موږ ته سدخانې جوړې شي چې املوک وساتو. دا داسې یو شی دی چې دا ساتل نه کېږي. املوک چې پاخه شول ورځ چې وځي یخني پرې یخ پرې راځي دا ساتل نه کېږي. بازار خو دا بازار دومره بازار نه لري، ځکه چې یو شي ته چې څوک ډېره زیاته توجه وکړي نو هغه بازار پر مخ باندې ځي. دلته دولت دلته سړې خونې ورته جوړې کړي نه دي، سړې خونې جوړې کړي دلته به موږ هم راځو په خوشحالۍ سره مال به ښه ډېر صفا به وړو د دې جنه او ښه به یي که نه. مثلا اوس دغلته دغسې دغه ګورئ دغه املوک چې دي دغه املوک دا دلته د ډېرې د هوا د سړېدو نه نرم شوي دي، خراب شوي دي. ولې ځکه موږ دلته سړه خونه نه لرو، که چېرته ولرو نو عامه تعدیل هوا لري. د املوکو په دغو باغونو کې په کار بوخت یو شمېر ځوانان بیا دلته له کار کولو خوښ دي او وایي چې په سیمه کې د املوکو د حاصلاتو له رسېدو سره ډیری ځوانانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. ډېر خوشحاله یو چې دلته په خپل وطن کې، په خپل هیواد کې موږ ته کار زمینه برابره شوې ده او دلته کار کوو. حکومت نه همدا غوښتنه ده چې باید دلته د باغونو ته د میوو ته لږ سیستمات برابر کړي چې زمونږ ورسره کار نور هم ښه شي، نور هیوادوال هم دلته په خپل وطن کې کار وکړي، د نورو مملکتونو نه همدلته زمونږ خپل هیواد کې خپل دلته کارونه زمینه برابره کړي چې خپل کارونه راته پیدا کړي او ویې کړو. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت په دې وروستیو کې بیا په ټولو ولایتونو کې له بزګرانو او سوداګرو سره د سړو خونو د جوړېدو ژمنه کړې او زیاته کړې ده چې هڅه کوي د افغانستان کرنیزو محصولاتو ته په کور دننه او بهر بازار پیدا کړي.